الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأيضا قال الله تعالى وتبارك إن إبراهيم لأواه حليم وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر زماډیرو معززو مشرانو، دانن د غټ اختر چې موږ تاسو خطبه ورکو، د اختر ورځ د مسلمانانو د پاره یو ډیر لوی انعام، یو پیرزونه د رب العالمین د خوانه د پخپلو بندګانو باندې. ما مخکې جمعه باندې یو خبره کړې وه چې الله جل جلاله ته په ټول کال کې 4 ورځې ډېرې محترمې دي. یو د هغې نه دا نن ورځ ده. مونځ یو ډېر لوی عبادت دی او ډېر بهترین عمل دی. تاسو که د دې ورځې عظمت معلوموئ د دې نه معلوم کړئ څرنګه چې اجي صاحب د اختر په ورځ باندې شیطان ولي، به د شیطان د ویشتو نه بعد په هغې باندې دویم واجب هغه قربانی کول دي. دریم واجب بیا ځان حلالول دي. د اختر د مونځ ذکر پکې رانغی. که اجیلارو د اختر مونځ خطبه شروع وکړو خیر ده، څه خبره نشته. وختي شیطان ویشتلی ارسې ختم کړي، خطبه لا نه ده ویلی شوې. لیکن که اجی لا نرو نو په ترک د واجب باندې په اجی باندې دم راځي، لیکن د اختر په مونځ نه کولو باندې په اجی باندې دم نشته. بهترین عمل دی مونځ، لیکن د اجی دپاره په نن ورځ باندې جمره ویشتل دي. موږ او تاسې د اشراق مونځ کوو، د اختر په ورځ باندې موږ او تاسې لا د هر عمل نه بهتر عمل هغه سره د اختر د مانځه نه بعد قرباني کول دي. قرباني د اسلام په تاریخ کې که تاسې وګورئ نو دا یو عجیب او زړه راښکونکی بیان او یو درد دی چې کوم درد د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام خاندان ته او بچی ته ملو شو. ما یو آیات کریمه تلاوت کو، ان ابراهیم لأواه حلیم. بیشک ابراهیم علیہ السلام لأواه، خامخا ډیر الله ته الله الله ذکر کون کے رب العالمین تا، حلیم انتہائی صبرناک،
چې د صبر انتها نشتا. نن امت محمدیه کې داسې خلق او افراد زمون معاشره کې موجود دي. من قربانی ته حیلې جوړو، ما باندې قربانی کیږي یا نه کیږي، من بلا ته پوښتنه خلق کوي. زما ذهن فوراً بی بی حاجری تلاړ شي، زما ذهن فوراً اسماعیل ذبیح الله تلاړ شي، زما ذهن فوراً ابراهیم خلیل الله تلاړ شي. ای خدایا هغه ابراهیم علیه السلام چې کله خانه کعبه ته راځي، نه نشان د خانه کعبه شته، نه دیوال د خانه کعبه شته، نه ور سره قبیله او قبایل شته. یک د شګو میدان دی، یو د غرونو او اوچ کلکو او د ګرمو شګو میدان دی. ربی کائنات ورتوی اے زما ابراهیما، اے زما خلیلا، بچیوم دلته پریدا، بیبیوم دلته پریدا، او تزد دی زینا ابراهیم علیہ السلام مبارک میں بی بی سره مشورې ته لا نړو. ابراهیم علیہ السلام بی بی سره دا نه کوي چې زم مشوره کوم. ابراہیم علیہ السلام تا ربی کائنات فرمائی اے زما خلیلہ لاڑشا، بچ پریدا بی بی پریدا، تیکی تنہا لاڑشا. ابراہیم علیہ السلام یکی تنہا روان دے. ابراہیم علیہ السلام میں مزل کی روان دے. کلا چې د صفا په دروازه باندې مخکی مروه طرف ته ابراهیم علیه السلام باندې بی بی آواز کوي، اے زما خاوندا، اے زما د شیرخوار بچی پلارا، زدی چاته پر خودلما، شیرخوار بچی دی چاته پر خودلو، نخو دلتا ما سر مورشتا، نخو دلتا زما سرستا مورشتا، نخو دلتا مون سر کلی و قبیلشتا، نخو مون سر د نورنا د پټی دود پارا تمبوشتا، نزمون د پارا پزمکا باندی لاندی بلستنو بسترشتا. تخو لاری د شام پا طرف باندی کل برازی دلتا، او زمونگا حالات اگورا. بے ورپس آوازو کو ابراہیم علیہ السلام شاعت گورینا، ود ابراہیم علیہ السلام ملتی تداود دی کہ ازد ابراہیم علیہ السلام پا ملتی ما سنگا ملت باندے. کور کے سونا مشتاو، ٹوپک مشتاو، ٹی وی مشتاو، بلا کمبل مشتاو، بلا سوا سامانم کور کے شتاو، قربانی نشتا. ارسشتا خو کور کی قربانی نشتا. ابراہیم علیہ السلام تا وئی کم خوازی و منگ دی چاہتا پری خودو. ابراہیم علیہ السلام گوری شاتنا بار بار پیمانی ہوئی. ستاسے دا مسافر خلق اکثر کراچی تزی گاڑے بوزی، یا شل روز بعد رازی یا میش بعد رازی، بعضی وقت کی سن طرف تلار شی گاڑے اگد شی، 2 میشتے 3 میشتے تیر شی. خو بیاوم چدید کور اوزی نو 2 ذری دروازی لے بار دن نکی، او موری مرتاغا بچے اڑان دی رستو کئی چی دا پلار دی بچی تو گوری، دادا دے لارو دادا دے رازی، اغازی بیا رازی ورتا، بیازی بیا ورتا رازی. زما ابراہیم علیہ السلام تا بار بار حاجر آواز کئی، اے ابراہیم علیہ السلام منگ تا اگورا، بچیلا دی اگورا. ابراہیم علیہ السلام مخ قدر ناڑی سیدھا روان دے. وی چکل ابراہیم علیہ السلام مروات ارسیدلو، بی بی حاجری لاسو آچولو. ابراہیم علیہ السلام
د کمیس مبارک نه اونیولو یا د لنګ نه اونیولو ورته وی اے ابراهیم مونږ دې پرېښودلو په خپله خوښه باندې او که رب العالمین درته زمونږ د پرېښودو امر کړی دی. په دې خو مې پوه کړه الله درته امر کړی، زمونږ پرېښودو باندې درته الله امر کړی. خلیل الله علیه السلام جبه نه خوځوي، سر مبارک ورته داسې وخوځول، داسې سر مبارک ورته وخوځول. علما یو نکته لیکي ابراهیم علیه السلام ولې په ژبې سره ورته جواب نه ورکوي؟ صفت د خلیل الله علیه السلام دا دی چې ابراهیم علیه السلام حلیم دی، شاکر دی، انتہائی د محبت په سمندر کې ډوب دی. هغې ته اوس د مور، هغې ته اوس د پلار، هغې ته اوس د زوی، هغې ته اوس د بیبي او هغې ته اوس د دنیا ایس څه پروا نشته. د رب العالمین حکم ته او امر ته هغه تیار دی چې زما د رب حکم دی، ما ته زما رب وی، ماله زما رب د کائنات وی چې ای زما بنده زا هجرت وکا. چې کله بیبي هاجره ورته وی خدای درته امر کړی وی اشاره یې وکړه خدای راته امر کړی وی زه چلو چې الله امر کړی. دلته زمونږ حضرت شیخ به فرمایل وی د ابراهیم علیه السلام مقام ډیر اوچت دی، خلیل الله ورته الله وی. خو یاد ساتئ ګورئ هاجرې ته هم الله ډیر لوی زړه ورکړو، لوی مقام الله ورکو. بی هاجرم دا نه وی چې یاره ما ټیک چې الله درته امر کړی، زمونږ هم د الله په ذات بروسه ده، مونږ هم په خپل خدای باندې ځان ساتلی. ابراهیم علیه السلام دلته پاتې شو. کله چې د مروه غونډۍ ته ابراهیم علیه السلام وختو او د بیبي او د ده په منځ کې پرده راغله، غر پرده شو، یو بل سره نه ویني. دغه وخت ابراهیم علیه السلام الله تعالی لاسونه بره کړل، لاسونه مبارکان بره کړل. ابراهیم علیه السلام دعا غواړي، یا الہ العالمین ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. ابراهیم علیه السلام دلته دعا غواړي، رب زما او زما د بیبي په حال ته خبرې، خو ما ګوره رب ستا په مینه کې، ستا په محبت کې زه د بچي او د ټبر چا پروا نه ساتم، خو یا الله زما بچی زما ټبر فرمن بردار د ځان وګرځې، پابند کوونکي د مانزه وګرځې، او رب کریمه الله دغه شاړه ځمکه آباده کې میوې ورکی، رزق ورکی. رب کریم الله دا شاړه میره خدای د دې د آبادېدو ذریعه زما بچی او زما ټبر وګرځې. الله اکبر کبیره. ابراهیم علیه السلام دعا وغوښته، او چې دعا یې وغوښته الله رب العالمین دعا قبول کړه. یو قبیله چې لویه قبیله ده الله دلته راوسته، تیرېده په لار باندې، او چې ویلې دل چې دا خو دلته مرغان دي، وګورئ دلته څه دي چې راغلل، ویې کتل دلته اوبه دي او په دغه ځای کې خو اوبه چا لیدلې نه وي. نو دې قبیلې والاو سوچ وکړو چې دا خو ډېر ښکلی ځای دی. بیبي هاجرې ته وایي ای هاجرې که موږ دلته پړاو وکړو څه خو به نه وی؟ بیبي هاجره وایي نه غږ هم نه کوم. الله بیا همدغې قبیله کې زمونږ نیا مبارکم پیدا کړله. اسماعیل علیه السلام ټبر، اسماعیل علیه السلام دو بیبیانې وي. یوه بیبي هغه وه چې ابراهیم علیه السلام مبارک راغی، نو سفر نه بیا ابراهیم اسماعیل علیه السلام غټو په یو سفر باندې چې راغی ویلیدل،
نو د هغې په کور کې بیبي وه اسماعیل. دا مسکې دا خبره ته کوم. نو ابراهیم علیه السلام ته تپوس وکړو، ورته وایي چې خاوند دې څه شو؟ خاوند خو مې تلی چېرته بار وتلی، وایي د کور زندګي څنګه ده؟ هغه ورته وایي یاره تکلیف دی، لوږه ده، مشکل دی، د کور ژوند مو برابر نه دی. ابراهیم علیه السلام چې یو بوډا بابا راغلی او هغه ویل چې د کور درشل بدل کا، د کور درشل دی بدل کا. بس هغه راغی چې کله سفر نه راغی نو الله پیغمبر نه دی دغې وخت کې تپوس وکړو څوک میلمه راغلی؟ وایي او یو میلمه راغلی و بوډا سړی و. ما نه تپوس وکړو تا ورته څه وویل؟ ما ورته ویل چې یاره بس ژوند دی روان دی تکلیف دی. هغه درته څه ویل؟ هغه راته په جواب کې وویل چې ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام ته ووایه چې د کور درشل دی بدل کا. وی ښځه د ستا باره کې راته ویلي، تا نه شکري وکړه صبر دې ونه کو، ته خپل خاندان کره لاړ شه، پلار کره لاړ شه. بیا ابراهیم علیه السلام څه موده چې بیا راغی ابراهیم علیه السلام بیا د دې دروازې زنځیر ووهلو، تپوس وکړو څوک شته؟ او کور کې زه یم. ته څوک یې؟ زه د اسماعیل بیبي یم، د هاجري انګور یم. وایي ښه. وایي دا راته ووایه چې د کور ژوند دې څنګه دی؟ وایي ډېر مزېدار دی الحمدلله. وایي د ښکار غوښې خورما، د زمزم اوبه څکما، خاوند مې انتهایی بهترین انسان دی، صبرناک انسان دی، یو جنت ماحول کې اوسېږم ډېره خوشحاله یم. ابراهیم علیه السلام مبارک ورته وایي چې کله دې خاوند راغی ورته ووایه چې یو بوډا راغلی و، ما نه یې تپوس وکړو او ما ورته د ټول کور حال بیان کو او هغه راته وویل چې دا درشل د کور صحیح دی او مزېدار دی. دا د زنانو ته هم لږ درس دی په دې بیان کې. زنانو ته خاوند شکریه ادا کول پکاري. رو دې ښځې شکریه ادا کړه، دې د الله جل جلاله شکریه ادا کړه. الله جل جلاله څه وکړل؟ الله رب العزت د دغې مور نه الله هغه سعادت د نیوالي، سعادت د موروالی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې مور ته ورکو. زنانه چې صبر وکړي د خاوند سره په ژوند باندې خدای دا مقام ورکوي. بعضې ښځه ناشکري وکړي، خاوند دې لګوي، تکلیفونه برداشت کوي، مصائب برداشت کوي، ښځه ناشکري وکړي، الله رب العالمین بیا ذلیله کړي. ابراهیم علیه السلام ټبر ته الله انګورم صبرناکه ورکړه. زمانه روانه ده، دا میز کې ما دا خبره وکړه. حضرت ابراهیم علیه السلام بالو سپیکر کار نه کوي، د دننه کار کوي، بار کار نه کوي. اوس صحیح شو. ابراهیم علیہ السلام ته الله جل جلاله حکم کوي چې اے زما خلیلا اور دې برداشت کو، اے زما خلیلا د زوی او د ښځې جدائی دې برداشت کړه، اے زما خلیلا اوس د دې قربانۍ وخت راغی چې بچی به ذبحه کې، ما او تا څاروی نشو ذبحه کولی. پرون ناستم مدرسه کې، نو یو کس راغی د دې زاخیلو نه، نو ډېر مزېدار چیلی راوست، انتهایی خوبصورت، ډېر مزېدار. الله ګواه دی ما بلا څاروي ولیدلو، خو دا چیلی ډېر مزېدار و. د چا خبره غوږونه پکې ځمکه لګېدله او سر د ځمکې نه بلا اوچت.
نو هغه چیلې چې راوستو ما ورته حیران شوم ورته زنانه او پې نکریزې مې ښودلې وې خو ما چې د چیلي ته کتل ما ویل یاره دا خو ډېر د اخلاص قرباني ده نو ما یې تپوس کړم ما دا څرنګه چل دی وایي چې زما ورور دوبۍ کې دی که سعودي کې دی زه رانه هېر شو وایي هغه لس میاشتې دا چیلې تقریبا چې اغوستو د اتو نهو میاشتو چیلې اغوستی و بیا د هغې وخت نه ساتو ډېر غټ شو وایي ما ته ویل چې دا چیلې اوس بوځه او مدرسه کې د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پاره مدرسه کې قرباني کړ نو ما قاری صاحب ته خاندل مال قاری صاحب مالدام یو سړی دی چې خپله په دوبۍ یا سعودي کې ناست دی دلته د امام الانبیا مدرسې ته هغه چیلې رالیږي چې زما یقین دا دی چې په ټوله میله کې به مقابله نه وي خو مال د افسوس خبره دا ده چې وایي هغه راته ویلې وایي بېګا شپه چا د مدرسې نه درې څلور دي که دوه بیټرۍ نیولې او دوه درې یو پیسې وړي مال دا هم انسان دی غریب دا بدبخته د جناب رسول الله د مدرسې نه د طالب نه یو پیس کولاوي بیټرۍ کولاوي دا هم انسان دی او دا هم زړه دی چې هغه د جناب رسول الله مدرسې ته د شپېتو د 80,000 روپو چیلې رالیږي دا هم زړه دی دا هم انسان دی او دا هم انسان دی مالزه الله دې ورته هدایت نصیب کړي بس دا به ووایم خو ډېر بدبخته انسان دی ډېر عجیب انسان دی دومره سخت زړه دا د عرفې شپه ستا تقدیر کې دا لیکلی شوي د خدای بنده الله نه وغواړه ما ورګوره پام کوه چې ازار اونه کې ورته ازار مبارک د عرفات په میدان کې او دا لکه په 13 کالو کې لومبې ځل دی ګوره ښه دا مشران ټول ګواه دي 30 سال بعد د مدرسې نه یو پیس او بیټرۍ نه دا څیزونه ویستل ما ګوره ازارونه کې ورته دا ورځې د ازار نه دي عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک میں یو ځل را روان دی دا اختر وزدا ابراهیم علیہ السلام واقعی بیان کړه دا غي د صبر بیان نه یو سره راغی ورته وی اے عمر ابن الخطاب بیګا د بیت المال نه چاغلا کړه دا عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک میں وی نا پام کوئی نن چاہتا غلمایا شقی القلب انسان دے اللہ رب العالمین دی ورطا ہدایت نصیب کی ورطوی یا عمرہ کتانی ولے سزا بدی ورکا ولکنا وی زما سکار دے دا قاضی کار دے حکمال قاضی اختیار را کڑے وی زبا اغا غلط سزا نور کوما چی دا عرفی پورز باندے دا اختر پورز باندے غلا کئی ولی دغه انسان به رب العالمین د عمر د پاره مړینا بدا سزا بس ته کنه عمر د پاره به دا غریب وږي تباہ او برباد وي نو مال صلوات آزار کې پېږي دی مال دل وګورا دام انسان دی ما ته چاول مولوی صاحب د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د پاره داسې قربانی واخلا چې مثال نه ما ویل یاره څنګه ګران به ما ته وایي چې په کروڑم کېږي وره زه تیار یم ورته خو داسې ګډ واخله داسې چیلې واخله چې مقابله یې نه الله رب العالمین دې مونږ له ابراهیمي مینه را نصیب کړي الله دې مونږ ته محمدي مینه را نصیب کړي او خدای دې زمونږ په معاشره کې د دغې غلو او د دغې خلقو اصلاح نصیب کړي ځکه دا د چا زوی دی دا د چا پلار دی دا د چا ورور دی که ازار ورته کې کور ور سره خرابېږي خو چانس مې ورکو ورته چانس مې ورکو څه دې چې وکړل یو دیړل انشاء الله که الله ته منظوري دا یو پیسې به م راشي دا بیټرۍ به م راشي خو لږ دې خپل زړه کې وګوره نن چې تا کم بچی له په دې بیټریانو باندې یا په دې یو پیسو باندې څه اخلې
نو تا هغه طالب العلم طالب 15,000 یا 4,000 کړي خو موږ لري تقریبا 57,000 روپۍ تاوان راکو. بدبخت مدرسو اسم قرضار دا تکلیف دے امتحانات تی او تا پکې داسي یو سپیړ راکړه ز الله درته هدایت نصیب کی دا ورځ نن د دعا د موږ درته ازار نکو خدا درته یو چانس ملو شو بیا د پاره داسې حرکت مکوا. مونږ ورې کیمرې نه لګاو نه کیمرې شتا مونږ څوکیدار نه نیسو نه مو څوکیدار ته وشتا مونږ د استاد تنخواه شو برابر اوله خو یاد ساته والله بالله د الله په ذات مې د قسم وي چې بل ځل د حرکت کو والله چې په دې ځای کې به د ځان نه غوښې شو کې او بیا به د قوم قبیله راځي او بیا به معافي غواړي خو بیا به د ګویا د معافۍ ځای نه وي او داسې شوي دي دا مې چانس در کو چلو ان شاء الله مونږ به خپل واخلو د الله نه ويرګا نن ابراهيم عليه السلام زوی الله ته قرباني کوي نن ته مسلمان محمدي ځان ته ته د جمعتونو نغلاګانې کې ته په میلو کې جبونه وخی ستاده غربت په ختم نشي ته به د عمر د پاره ذلیل او رسو شرمنده شي. نو یاد ساتئ درخواست مې دا ده ابراهيم عليه السلام ته ربي کعبه وای زما حکم عملی کا اے زما خلیلہ بچے علال کا. ابراہیم علیہ السلام بچے کور تا نبوزی بی بی تا وی اے زما بی بی زما بچے کل جامع مزیدار کلی وختو تا برابر کا او ما ترا کا زما بچے زبوزم رب العالمین تے پیش کوم. ابراہیم علیہ السلام چاڑ پلاس بچے دلا سنیسی بچی تا وی بچی خوخا دے دا آو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. دادا جان گورے خیل کوا بابا جان خیل کوا دادا رب کعبی امر دے دادا رب دا کائنات امر دے دادا خلیل دا رب امر دے دادا اسماعیل دا رب امر دے دادا حجری دا رب امر دے اے ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ. سب بہترین جواب ورکی پلارتا سب بہترین جواب ورکی اللہ جل جلالہ دی ستاسو زمنگ بچی فرمن بردار اگرزئی قسم دے نن حکم منل چیرت دی پلار ورتوی بچیا پا موٹر سکولو باندے مگرزا بچیا پلان کی زیلہ مزا بچیا دا مگا وی زه پلاره تا خپل ځواني تیره کړې ما خپل ځوانۍ ته پرېږده. ابراهیم علیه السلام ورته وی پلاره اسماعیل علیه السلام وی پلاره زه تیار یم انتظار مکوه د منا غره ته روان کو. الله رب العالمین د اختر په ورځ باندې اجي ته وی ای اجي صاحبه ګرانه خو به الرې چې ای اجي نن د عرفه ورځ دې تیره کړه بیګا تشپه د مزدلفه دې تیره کړه سبا د اختر ورځ د شیطان به اولې خو چې کله شیطان اولې د هغې نه بعد چې فارغ شولي بچې به حلالې څه دې خیل دی زه به تلی وې که چا د جهان ټکټونه ډبل ډبل راکولې موږ به تلی نه وې موږ به تلی وې نه مړه بس دی فل کار بکئی. ابراہیم علیہ السلام مبارک میں چاڑ پلاس اسماعیل علیہ السلام مڑان دی بوزی شیطان راضی ورت آواز کئی اے ابراہیم اے حاجری اے اسماعیل اللہ رب العالمین دا سی پلار در کرے دے تا بوزی میدان تا چاڑ در باندے راکاگی. اسماعیل علیہ السلام میں جواب ورکے ولی چاپلار زوی علال کرے دے ولی چاپلار ورکے جواب ورکی دی حکم تز تیاری ما حاجری تو ہوئی بچے دی علالی بی بی حاجر وی داسی چا سوگلی دلے ندے
چې بچی باندې چاړه راخکلې ده ورته وی تا خامخا ستا بچی باندې چاړه راکاږي وی دا خو زما عقل نه مني چا داسې کړي وی الله ورته حکم کړی چې بچی حلال کا ورته وی چې رب العالمین ورته حکم کړی دی زه داسې بچی د زوی حلالېدو ته تیار یم هاجره وکړه ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام تم وی بچے در باندې الله حلالای او چې الله حکم دینو ما ته پکې تاریخ څه پکار دی حلالو مې کنا موتانن تکبیرات الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد موتا تکبیرات وایو دا تکبیرات د هغه چا په خله خون کوي چې چاته به اوس دا علم غیب خلیل ته نشتا چې ګند ما باندې الله امتحان کوي خلیل لدا زړه الله رب العالمین بیا خو چې د امتحان خبره بیا خو درد او ثواب نه ملاویدلو حضرت ابراهیم علیه السلام ته تر دې ټیمه پورې رب کائنات دا نخ کار کوي چې راز دی ګوره ابراهیم علیہ السلام تیار دی ته تله اسماعیل علیہ السلام په دې راز لا خبر نه چې زما بدله کې بغړ علالیږي دا علم غیب د الله صفت کله الله غوړي به نبی ته نور کوي او چې کله الله غوړي هغه ته خبر په پټو خبرو باندې پیغمبر علیه السلام ته شاه انور شاه کشمیری رحمه الله فیض الباری کې لیکلي تقریبا زر مغیبات باندې الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړو علم غیب صفت د چا ده خاصه صفت د الله ده ابراهیم علیه السلام چې کله بچي علالای مخه ته غورځي منس کې بلا خبري شوی جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلی ابراهیم علیه السلام تخپل بچي وی پلارا سترګ خپل وټړه بچی اوره ربان سترګې تړي اے بابا جانا پتہ لگی نا زبلان دی پروت مستا پل چاړوي شیطان بدلته وی چې بچي معلالا زما د محبت غلب بدر باندې راشي او پلار ما بپره اسنه چې رب العالمین ناراض نشي اے پلار ما ته په مخ باندې کپڑا خورکا و بابا جانا اسنه زما د مخ شکل استا پختر ګدر نشي زما مینا در باندې غالب نشي د رب العالمین په وړاندې مینا کې نقصان را نشي مام سترګو باندې پړې واچو خو اے پلار خپکی غما دا خو یو روح دی چې رب العالمین زمانه غوښته دی کاش رب العالمین ما تصر روحونه را کړې او د الله د وړاندې ستا چاړه او ما زر روحونه د الله د پاره قربان کړې کاش خو یو روح دې لار بشي دې ته زوی وای په ایمان وایا اسه ذهن کې لک سړی سوچو کې د کور ساروي موږ تاسو کور کې حلالو قربانای اکثر زم پښتانه وینا کور چيله دی ویاره دا بس د کور سنډا دی د کور وایره ډېر مو ډېر سره کور کې تیر کړل د دې غوخه زما ضمیر نه مانی بس دا خرصومه ګران اخلم خدا نه علالم الګه عجیب غوند خبره ده ستاد کور سره نه علالم د ابراهیم دغه زوی د علالیا نه دا خبرم صحیح نه ده ها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کم ساروی چې تا ساتلې تعالی په کور کې را لوي شوی او تین قربانی ته ارګ ورکه اره ورځ چې دي ساروی ته ستا کور والا لیدلی ستا بیبي لیدلی ستا بچی لیدلی داغه اره ورځ به ورته اجر او ثواب الله ور نصیب کی او د اعتماد والا ساروی د کور کې خپل حلال کا بهرحال زمون ضمیر نه مانی موږ ور دا خو کور کې زمون غوخه خپل زړه نه مانی ابراهیم علیه السلام رب العالمین وای
بچے ذبح کا ابراہیم علیہ السلام بچے د مینا په میدان باندې غره او په هغه غره باندې وسله اوس لګېدلې دا د ترکیانو په وخت کې دا سلی بازي جوړ شوي لکه دا د مزدلفي چې کوم انتها ده د عرفات کوم انتها ده د مینا کوم انتها ده د دې ټولو دا ابتدا او انتها دا د ترک په دور کې دا بورډونه دا نشانی لګېدلې دي نو د ابراهیم علیه السلام چې کوم ځای باندې زوی پروتو په دې باندې وسله ولاړ دی زمونږ د اجیان چې رواني گاډو کې نو هلته دا گاډي تیز تیریږي نو دا معلم یا کوم رهبر او رهنما چې ورسره ورته وایي اجیانو اوس تاسې ګس طرف ته وګورئ نو چې د ګس طرف ته وګوري وایي د غره د پاسه دا زیړ سړی غوندې ښکاري وایي وایي دا د اسماعیل علیه السلام د ذبح ځای دی ما سره گاډي کې یو زنانه وه د دې کورمې جنسۍ وه بوډۍ مور وه نو هغه چې داسې ما ویل مال دا ځای نو هغه وایي دا ګاډی ودروئ مال مورې ګاډی ودرېږي مال ګاډی نه ودرېږي روان دی د هغه مور هغه خبره مې د ذهن ته بار بار راځي مور مې وایي عجیبه مور وه وایي و خدایه اسماعیل علیہ السلام به دې کاڼو ته څومره کتلي دې کاڼو به اسماعیل علیہ السلام ته څومره کتلي نو زمونږ ډریور دومره صبر نه کوي چې دا ودرېدلی وی دې کاڼو ته موږ هم کتلی وی ځکه چې په دې کاڼو نظر د اسماعیل او د هاجرې لګېدلی و یاره مالې مورې بس مشره ښځه الله دې ایمان نصیب کړه داسې دردمنده خبره دې وکړه داسې د محبت والا خبره دې وکړه زما زړه دې غمجن کو نو عزیزانو هغه کاڼي چې اسماعیل ته ګوري او هغه سترګې چې کاڼو ته ګوري ابراهیم علیه السلام سملو او حضرت اسماعیل علیه السلام ورته مرۍ داسې کږه کړه ورته وایي اے بچیا ما ته الله رب ابراهیم علیه السلام میں الله منځ میں ستا یا اللہ تمی خالق یا اللہ تزما پیدا کون کئی ربا الہ العالمین زما قربانی قبول کا چاڑد اسماعیل علیہ السلام پسٹ مبارک بانے راکاگی ورت چاڑا در رب العالمین حکم تا انتظار کئی ابراہیم علیہ السلام چاڑ راکاگی اسماعیل علیہ السلام لاندن ورتوی پلارا ولی زما مری تزور نرازی اے بابا جان چڑ راکاگا اے بابا جان چڑ راکاگا اسماعیل علیہ السلام مبارک میں ورتوئے ما خو مری سست کردا پلار چڑ تراکاگے نا اے بچڑیا سمرچ نبوی طاقت ما تا رب العالمین را کرو ما ٹول طاقت تمام کو چاڑغو سول نکے ابراہیم علیہ السلام مبارک حیران دے دخلین الفاظ وطل اے چڑی ولی زما بچے علالینا وہ رجب نلری غگون نلری شنڈی لری چاڑنا ابراہیم علیہ السلام تا آواز رازی د چڑے پشانت آواز رازی چڑا ورته شکایت کئی اے خلیل رب العالمین وی لاندی خلیل وی چاڑتا وی شاب علالکا خود خلیل مات امر کی چی پام کو علال نکی د خلیل وی علالکا د خلیل وی میں علالوا د چا امنم اللہ رب العالمین گڑ رالی گی او اغا گڑ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پو میز کے دا سر غرزی گی نیچا خپی تڑلی نیچا سر نیولے دا ابراہیم علیہ السلام پستر گو باندے او مقر پڑا او ناگہانا چاڑا یو خرب آواز اکو دا ابراہیم علیہ السلام پخپو باندې وینه تل شو لیکن ابراہیم علیہ السلام تر دې ټیم پورې لا خبر نه
چې په خپو باندې وینه د اسماعیل پرېوته او که په خپو باندې وینه د ګډ پرېوته پته لګي نه سترګې پټې دي. ابراهیم علیه السلام الله لره حمد او ثنا وایي، الله شکر دی الحمدلله چې زه په خپل هغه مقصد کې الله تا کامیاب کړم چې ویل حضرت اسماعیل علیه السلام ولاړ دی او د ځان نه خاورې سنډي او ګوري د حضرت ابراهیم په خپو باندې وینه پرته ده د څاروي وینه چې ویې لیدلې او بهترین مزیدار جنتي ګډه د ابراهیم علیہ السلام په خپو کې تشریف فرمائے. سر اللہ توجہ اسماعیل علیہ السلام مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اولیدل. اللہ جل جلالہ فرمائے قد صدقت الرؤیا. اشرف فرید تانوی رحمہ اللہ حکیم الامہ فرمائی وی چکل ابراہیم علیہ السلام بچے پس مکہ باندے اغرزولو او داغی تندے مبارک مخامخ او دا مخ مبارکی په خور او لګیدو. الله رب العالمین دا هغه خور چې کومه خور د اسماعیل د بدن سره لګیدلې وا دینه به الله رب العالمین یو مزیداره خوشبوئی جوړ کی، یو مزیداره خوشبوئی به تینا جوړ کی او وی چې کوم امتی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانیو کی جنت کی بددی خور نه خوشبوئی ملاویږي ورته ان شاء الله. حکیم الامه مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله. موږ د بعض خلق وی دیوبندین، موږ دیوبندین الحمدلله عاشقان دي کده دی عشق سمندر له دوی سره پرې وتلې کلونه به تیر شي پته به لګینا. حکیم الامه مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه هغه مبارک فرمایي چې د دې خور نه به جنتیانو ته او خاص کر هغه خلقو ته خوشبوئی ملاویږي چا چې قربانی د الله د رضا د پاره کړي. موږ او تاسو به ان شاء الله د دې خوشبوئی انتظار کوو او لوی نه لوی خوشبوئی دادا نن روز باندې مو ته قربانی کو دا ګوره داسې مګڼه خپل امام الانبیاء په ګډ باندې د خپل مبارکه کې خودله او بیا حضور پاک علیہ السلام په چاړه راخ کلا. حضور پاک علیہ السلام ډیر زیات د الله حمد و ثنا ویله خوشاله شو الحمدلله الله رب العالمین رحم کو. نو عزیزانو قربانی بکو الله په مینه د دې به کو چې دا خود الله احسان دی چې رب العالمین را تدانه وي چې محمد زوی د آلال کا، احمد زوی د آلال کا، ابو بکر زوی د آلال کا، عبدالرحمن زوی د آلال کا. دا خدای چې نه وي الحمدللہ رب کائنات ہوئی ساروے علال کا، جناب رسول اللہ مبارک ہوئی ساروے علال کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ مبارک میں گڑ علال کو سترگنے اوخ کے راغلے نبی علیہ السلام ورتوی وابات و راب ولی جڑل ولی وی اید اللہ حبیبا واللہ زماز ردا غواری چنن ما در رب العالمین پا مینہ کی سل ساروی علال کڑے وے. بعض خلق پا کی بیان ورکی وی دیر قربانو تس ضرورت دے وی پلان کی چکم دے ساروی آغستے پا 1 لاکھ باندے 2 لاکھ باندے 40 لاکھ باندے. بہرحال دا خلق دا آوازو نکی پلان کی پا دے آغستے شکر الحمدللہ. ما تا سوگی مولی سے آسی دا یو چارا تا موبیلو کی مولی سے وی دا اسراف نرے مالی سشے ویا لکا اس تا 40 لاکھ ساروے اخلے. اس پر پنجاب کے غالباً مسلمان ورور دے زمانگا مونگ وی آغا تقریباً 40 ساروی اغسطی وی آغا والجدا مونگ تا دا پلارنا دا مسئلہ را روانا دا منگا اختر کی سلویخ ساروی علالو. اللہ دی دا ساروی قبول کی. نباز خلق وی علاقہ وی دل اس ضرورت ہے پا دی غریبانانوی تقسیم کا استا چا بل اور زوی وادو او دمه دې په دې یو ځای د بل ځای غډاولې نو په دغه سترګو دی الله اړون کا پټه پوکینه تر دغه وخت د ګوانډي غو نه معلوم چې په دې ګوانډي د غلور و دې دله خدای په کور کې د کرسي درک نه لګېدلو دا پیسې به هغه ته مور کړو به سره یره دا خو بچو د کال کې وزل راضي وای چې څوک قرباني کوي او د الله کو وسې کیږي دروغ دې پکې نه کوي لس د پاسه په لګ دې قرباني اخلي او کم سره چې قربانی کی چل ول کوي دینه به الله غربت نه اخوا کوي دی به همیش غریب او ذلیل وي. ما ته بعضی مرګري موبایلونه ګرځم خو قربانی واخلا خسر والا
شکر وباسا چې الله اوس ما ته ویلې چې نن د محمود الحسن حلال کا یاره مشکله ده حلال ول نه مور سره به بحث کوله یو صوبانه به د مور زما په اوږو پروت وی بل به زما د سر ته راغورځولې چې ته څنګه محمود حلالې ته څنګه حذیفه حلالې ته څنګه حسن احمد حلالې دا خود رب العالمین فضل دی برکت دی وینه د چا تویو جواب راکې وینه د چا تویو د ساروي د چا د ګډ غوی میخې سندا چیلې بهر حال وینه د دې تویو او ثواب به ان شاء الله هغه ثواب ملاویږي کوم چې ابراهیم علیه السلام ته د زوی په ذبح کېدو ملاو شوی دا برکت د چا دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چا چې د حضور پاک قربانی نیولي الله دې قبول او منظور او فرمایي چا چې د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام ما مخکې جمعه باندې د حضرت دره رضی الله تعالی عنها واقعه بیان کړه او ما قصدکم علی ان شاء الله دره رضی الله تعالی عنها بنت ابي لهب ما ویلي دا د حضور پاک علیه السلام مبارک د ترلورو حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام په आवाज کړو د ترلوري مخه پکېګا چې تعالی سب دک درکې صدمه درکې زه د سره سم شریکم په دې صدمه او دک کې نو مالیاره د حضور پاک علیه السلام به خوشاله شي چې زما د تر د لور په نوم باندې قرباني وشوه ورونو د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام په نوم چې کومه قرباني وکړي هغه غوښه ټول خپل خوړلی شي خو چې د حضور پاک علیه السلام نه علاوه د چا په نوم باندې قرباني کوي کاغه صحابي وي کاغه تابعی وي کاغه تبع تابعی وي کاغه د پلار مړ وي کاغه د مور مړ وي کاغه د نیکه مړ وي خو چې د هر چا په نوم باندې قرباني کوي او هغه مړ وي وفات وي بغیر د جناب رسول الله صلی الله علیه دا غینا علا نور چې څومره د اموات قرباني کوي هغه غوښه به ټوله د خدای په رضا باندې ورکوي یو د نبی علیه الصلاۃ والسلام قرباني چې دا هغه به څنګه کوي هغه خپل د اختر مونږ د ان شاء الله مونږه ټیم تقریبا ورکړو دغه خو بهرحال خلق را روانو و بار مرګور رابطې کوله نو ان شاء الله العزیز کا الله ته منظور نو زمونږ د مانزه ټیم راغی او د مونږ نقشه مونږه ځکه دا کال کې دوه مونږ نو مونږ اکثر غلطیږو یو کله عالم غریب مونږ کول زمون وندګي خطا شو کله کله سره خطا کیږي نو دا عوام اوس کیمری دي د خدای دې کیمرو والا هدایت نصیب کې دا کیمرام دی مولا ته مخامخ کړي بچ کله دی خطا شي به سم برابرای زمونږه د کیمرو دی توجه خدای پاک دی بل طرف ته واړي چې دی غیر دینو خلقو دا نقصانونه خلقو ته بیان کی علما خو انسانان دي خطا کیږي عمر رضی الله عنه مبارک یو ځل صحابي ورته راغی زمونږ امام ډیر خطا کیږي عمر سے براو غوښت ورته وی ته ولې خطا کیږي هغه ورته وجه یا عمر والله چې زه کله ادرېږم منزل زم دا د اخیری قیام دی رکوع ته نشي تللی او چې رکوع ته لاړ شم انا توبه مونځ ډېر اوږد کولو هغه ویل دا ډېر اوږد مونځ کوي عمر صاحب ورته په قوم باندې رحم کوه دومره اوږده مونځونه مه کوه وایي یا امیر المؤمنین بل څوک امام که زه به مقتدي شم وایي ولې وایي وجه دا ده چې زه کله قیام ته ودرېږم نو زړه کې مې دا چې به دا اخیري قیام دی رکوع ته نشي تللی او چې کله رکوع ته لاړ شم نو یم چې یاره بس دا رکوع دی ده اوس واپس قومه نشي کولی او چې قومې ته لاړ شم بیا هم یاره خدای خبر که جلسې ته سجدې ته لاړ شم به هر حال یو داسې منځونه یي نو د هغوی نه بیا نقشه نه خطا کېږي یو زمونږ منځونه یي مونږ خو ولاړ دلته یو زړه په میله کې وي قربانۍ کې چې خدا لم به خورو دا ځای به خورو څنګه چل به کوو سیخ کې به ورکو دا خو زمونږ دغه معاملې وي به هر حال د قربانۍ په شکال دی کوشش دا وکړئ چې د پروجونو یارانې مه کوئ چې سبا بیا د شپې پټ پټ په خاورو کې خښوئ نو خلقو له ورکوئ ښه الله جل جلاله یې قبول کړي د اختر مونځ نیت کوم د زړه د خلاصه 2 رکعاته واجب مونځ د غټ اختر سره د واړه تکبیرونو اقتدا مې وکړه د حاضر امام پسې مخ مې د کعبې شریفې په لوري الله اکبر ما ته ټول متوجه شئ وګورو ته ملا سیوړو به به لاسونه راوالي نامه لاندې به کېدی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دلته به ودرېږي دلته امام وي الله اکبر تبم لاسونه پورته کی الله اکبر به وکړي به به لاسونه ځوړند کی
دا یو تکبیر شو. الله اکبر سو شو؟ جواب راکوي سو شو؟ الله اکبر سو شو؟ د دریم تکبیر نه بعد به لاسونه د نامه لاندې وتړي. شپږ تکبیرونه پکې سیوا دي. لاس چې وتړي زه به قرات وکم یا بل مولانا صاحب چې وکړي قرات ختم شي، سجده رکعت مکمل شي، دواړه رکعتونه، د هغې نه بعد بیا دویم رکعت دی. دویم رکعت کې به بیا او مقه انداز سره بیا د دې بالعکس شو. هغه په اول کې و، دا به اخر کې قرات به خلاص شي. امام چې کله رکوع ته ځي نو د رکوع نه وړاندې به لاسونه پرانیزي. الله اکبر، لاسونه به پرېږدي. الله اکبر، لاسونه به پرېږدي. الله اکبر، لاسونه پرېږدي. الله اکبر، رکوع ته به څلورم تکبیر لاړ شي. د دې نه بعد به خطبه ده او زه مختصر خطبه ورکوم ځکه د اختر ورځ ده چې بس ډېر اختصار وکړم او دعا وشي ان شاء الله العزیز. خوښه مو ده؟ اختر مونځ کې اقامت او اذان نشته، صفونه برابر کړئ ان شاء الله چې مونځ کوئ ان شاء الله.